إلى جنة الله زوف الشهيد. دا یو خور سوال کړی دی چې زما په خېټه باندې ماشوم او یو نیمه میاش عمر و دغه زما په خېټه کې، نو هغه د خېټې نم دغه شان ولیدو او دغه شان نیمګړی پیدا شو. نو سوال دا دی چې دی به د قیامت په ورځ زما سفارش کوي او که نه؟ الجواب: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما. 40 یوما. سلوی خورزی د انسان د مور په خېټه کې د نطفه په شکل کې د منی د قطره نه سلوی خورزی، ثم يكون علقه مثل ذلك بيسشي ويني چم، ثم يكون مضغه مثل ذلك بدغوخي چمشي. سلويخ 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 سورزي شو يوصل شل شپک شل ورزي شو سو میشتي شو سلور میشتي شو. ثم يبعث الله ملكا بیا الله یو ملائکه کې یو ملک راولي سلور خبري هغه ته الله وی چې د عمل ولیکا ورزقه رزق به سمري وشقي او سعيد، خوشبخت دی که بدبخت دی، جنتی دی که جهنمی دی. ثم ينفخ فيه الروح بیا به کې روح واچولی شي. د دینه بعد د انسان شي، د دینه بعد د څه شو؟ انسان شو. نو حمل د زنانه په خېټه کې سلور میاشتو نه مخکې د ته انسان نه ویل کېږي. ها صحیح دی چې د پیدایش هغه اولنی مراحل خو انسان نه دی. نو دا خور وی چې زما په خېټه چې کوم حمل وغه دی یو نیمه میاشت، نو د یو نیمه میاشت حمل انسان دی نه دی انسان. او حدیث کې چې کوم فضیلت راغلی نو هغه خو واضح دي چې بچي ماشوم چې هغه دنیا ته راغلی انساني دا به کې نه دی راغلی دا چې د سلور میاشتو نه مخکې. خو بیا هم دې خور ته موږ دا وایو چې دې مطلب دا نه دی چې ستا خبره ټوله سي پالتو لاړه نه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: وبشر الصابرین، خلق لزیر ورکی چې صبر کوي په مصیبتونو کې، الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. نو دا د خور چې دا ماشوم یو نیمه میاشت په خېټه ساتلی دی او دې ته لازم تکلیف په دغه وخت کې او بیا په دې پیدا کېدو کې یا د دې ماشوم په ځای کېدو کې هم دې ته تکلیف ملو شي. د دې ټولو به الله دې له څه ورکوي؟ اجر به ورکوي او د الله سبحانه وتعالی رحمت سره فراخ دی. والله اعلم.